د خپلواکۍ یادو مراسمو کې د نظامي او ملکي چارواکو سربیره د بېلابېلو ګوندونو او قومونو مشرانو، متنفذینو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. د یاد ولایت اوسیدونکو غازي امان الله خان د هیواد لپاره نه تکرارېدونکی اتل او غازي یاد کړ او په خبره یې چې نوموړي د هیواد لپاره سترې کارنامې په میراث پرېښودلې دي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. تاسو خلک ګورئ، امنیتي ځواکونه ګورئ، د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی، خلک خوښ دي، خلک اتڼونه کوي، نو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. خوښ او خوشحاله یم چې بیا هم د افغانستان 140 کلیزې په ویاړ لمانځغونډې ته راغلی یم. زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې په دغه ویاړمن ځای کې خپل وطني احساس را ژوندی کوم. په مراسمو کې د ملي ځواکونو سرتېرو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د خپلې خاورې له لویشت ځمکې څخه به په مېړانه او د سر په بیه دفاع وکړي. تر څو چې موږ دغه هیواد کې یو، موږ ورته ژوندي وو، د افغانستان د هیواد ټولو بچیانو ته موږ غږ کوو چې موږ په تن کې یو څاڅکی وینه وي، یا د دوی دفاع به کوو، دوی د خپلو زده کړو ته، خپلو کړنو ته ادامه ورکړي. 101 کلیزه ده، موږ یې لمانځو د خپلې وینې په بدل کې. اوس هم دلته چې دا څومره خلک راغلي دي او نظامیان دي، ملکیان دي، دا د دغه خوشحالۍ په خاطر چې په دغه ورځ افغانستان آزاد شوی و او دا به انشاءالله نور هم ازادېږي. د یاد ولایت والي محمد صدیق پتمن په خپلو خبرو کې د غازي امان الله خان کارنامې او خدمتونه د هیواد په تاریخ کې بېساري یادول او په خبره یې چې ټوله خوا یې باید د خپلواکۍ د دغه ستر غازي او اتل پر نقش قدم لاړ او د هغه تګلارې اختیار کړي. په مراسمو کې همداراز بېلابېل نظامي او نور ملکي پریډونه د دریځ له مخې تېرېدل او د خلکو له لوري په تودو هرکلیو سره په بدرګه کېدل. په ورته وخت کې د عامو خلکو دغه راز د ملي سرتېرو له لوري ملي اتڼونه هم ترسره شول او یاد جشن ته یې بله ښکلا ورکړه.